بسم الله الرحمن الرحیم. ګرانو ملګرو، د تیر درس په ادامه باندې راځو. نن خپل درس د مایکروسافت اکسل پروګرام څخه شروع کوو. وروسته له دې نه چې مایکروسافت اکسل پروګرام خلاصیږي، زموږ او ستاسو درس د پرنټ له برخې نه شروع کیږي. موږ او تاسو د پرنټ نه هغه وخت کار اخلو چې موږ او تاسو په یو صفحه کې متن یا موضوعات ولرو. لکه څنګه دومره ساحه موږ او تاسو انتخابو او په دې کې متن ور اضافه کوو. نو موږ او تاسو راځو دلته لیکنه کوو. د لیکنې په برخه کې موږ او تاسو سره زه وایم چې دې کې باید کنټینټ اضافه شي او دا کنټینټ دی اوسي د احمد په نامه او وروسته د هغې نه کنټرول انټر. نو دغه ساحه موږ او تاسو متن په دې کې لیکلی. کله چې پرنټ ته راځو نو دلته ګورئ 18 صفحې موږ او تاسو پیج 1 of 18 یعنی 18 صفحې دي. موږ او تاسو کولی شو د کاپیز په برخه کې د دې صفحو نه هغه څومره تعداد کاپي چې موږ او تاسو ضرورت ده هغه دلته شمیر یې ولیکو او وروسته د هغې نه پرنټ بټن دا کار کوي چې هغه څه کېږي، پرنټ کېږي. د پرنټر په برخه کې کله چې زموږ او تاسو پرنټر دلته انسټال وي هغه موږ او تاسو کولی شو د دې لیست نه انتخاب کو، یا هم که انسټال نه وي د اډ پرنټر لارې موږ او تاسو کولی شو چې د هغې نیم لوکیشن ماډل اضافه کو او خپل پرنټر دلته سره څه کو وصل کو. سیټینګز په برخه کې پرنټ اکټیو شیټ. پرنټ اکټیو شیټ دا معنا ورکوي چې فل حال زه په کوم شیټ کې یم هماغه شیټ دې څه شي پرنټ شي. لکه څنګه موږ او تاسو ګورئ که مختلف شیټونه ولرو، راځو دلته یو بل شیټ اضافه کوو او په دې کې موږ او تاسو متن اضافه کوو لکه خان او وروسته دې نه کنټرول انټر. نو تاسو وګورئ دوه شیټه موږ او تاسو سره دي. کله چې موږ او تاسو فایل ته راځو او د فایل په برخه کې پرنټ ته، نو فی الحال که پرنټ اکټیو شیټ فعاله وي نو فی الحال چې کارسر په کوم شیټ باندې دی هماغه شیټ موږ او تاسو ته څه کیږي پرنٹ کیږي. پس زمانی که پرنٹ اکتیو شیت ما میگیم استفاده از در بخشی است که ما در کدام شیت قرار داریم همون شیت بر ما چی میشه پرنٹ میشه. اما پرنٹ انتایر ورکبوک زمان کار میده که ما بخوایم تمام ورکبوک خود چی کنیم پرنٹ بسازیم. پس او در این بخش چی میکنه کار میکنه. شما ببینین پیش 18 صفحه بود و حالا به 20 صفحه، یعنی دو صفحه دیگه هم که در ورکبوک در شیت دیگه بود بالای از این ورکبوک چی شد اضافه شد. اما اگر ما بیم در پرنت اکتیو شیت پس این به چی تبدیل شد 18 صفحه. آپشن دیگه پرنت سلکشن. پرنت سلکشن زمان همراه ما کار میکنه که ما یک ساحه مشخص چی کنیم انتخاب کنیم. فرض مثال ما در این شیت این قدر ساحه را میخوایم که چی بسازم پرنت بسازم. پس بالای کنترل پی و بعد از او شما ببینین در پرنت سلکشن فقط امو احمد که سلکت شده و انتخاب شده امو چی میشه پرنت میشه. هر کله چې موږ او تاسو وغواړو ډېر صفحې ولرو 500 صفحې، فرض مثال موږ او تاسو وغواړو چې د 20 صفحې نه نیولې تر 80 صفحې پورې موږ او تاسو سره څه شي پرنٹ شي، نو کولی شو پیج 20 up to 60 دا څه شي سیو شي. کلیټډ په هغه وخت کې کار کوي چې موږ او تاسو په منظم شکل وغواړو پرنټ وکړو. ان کلیټډ په هغه وخت کې چې موږ او تاسو په غیر منظم شکل وغواړو څه شی وکړو پرنټ وکړو. پورټریټ اورینټیشن لانډسکیپ افقي او عمودي د صفحې جهت موږ او تاسو ټاکلی شو. آیا په عمودي ډول موږ او تاسو غواړو چې صفحه پرنټ کړو، آیا د افقي په ډول موږ او تاسو غواړو چې صفحه پرنٹ کړو. لیتر در این بخش ما میتونیم که سایز یا اندازه ورق خود چی کنیم انتخاب کنیم. با شکل عموم ورقی که استفاده میشه با شکل استاندارد او ورقای چی میباشه A4. پس شما میتونین در این بخش ازی چی کنین استفاده کنین. نورمال مارجینز حاشیه صفحه چی میکنه تعیین میکنه. آیا نورمال شما میخواین حاشیه صفحه تان باشه؟ شما ببینید در قسمت پرینت پریویو تغییرات وارد میشه در متن، شما اینجا متوجه باشین. بعد از اون نرو بیخی نازک باشه، چهار اطراف و حاشیه صفحه چی باشه نازک باشه. پس شما میتونین همچنان از این بخش چی کنین استفاده کنین برای تعیین حاشیه صفحه. نو سکیلینگ شما نمیخواین. سکیلینگ به این معنی که شما نمیخواین که صفحات زیاد را در یک صفحه چی کنین بگنجانین. فیت شیت آن وان پیج تمام شیت در یک صفحه بر ما بگنجان. پس شما ببینین زمانی که ما از پرنت سلکشن میبریم اکتیو شیت، شما ببینین که چقدر تعداد شیت ها را در یک صفحه بر ما چی ساخته فیت ساخته و به می شکل پرنت هم میشه. fit all columns on one page تمام ستون ها را در یک صفحه چی بساز تنظیم بساز، او هم به می شکل. و یا fit all rows on one page و تمام روها را یا در یک صفحه چی بساز
فیت بساز. پس پیج ستاپ هم ما شما میخوانیم در منیوهای آینده. و بخش پرینت همه قدر بود. خدا کنه که یک چیز یاد گرفته باشه.